د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد هغه افغان پیلوټانو او تخنیکی انجینرانو ته ښه راغلاست ویلی چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد له هغو هیوادونو چې د افغانستان هلیکوپټر یې ساتلي غوښتي چې یا د هلیکوپټر یې افغانستان ته وسپاري. نوموړي نن کابل کې د هلیکوپټرو د پریډ مراسمو کې ویلي موږ په درناوي له هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان چورلکې او پوځي الوتکې له ځان سره لري غوښتنه کوو چې افغانستان ته د هوایي ځواکونو د الوتکو د راستنېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د دفاع وزارت د بیان له مخې نوموړي افغانستان ته د یو شمېر افغان پیلوټانو او تخنیکي انجینرانو له بیرته راتګ نه مننه کړې او د یو پیاوړي هوایي ځواک رامنځته کېدو ډاډ یې ورکړی دی. د طالبانو د هوایي ځواک قومندان مولوي امان الدین منصور یادو مراسمو ته ویلي چې اوس مهال د افغانستان د 289 پوځي الوتکو څخه 50 الوتنو ته چمتو دي. هغه زیاته کړې چې ځینې نورې الوتکې تر ترمیم لاندې دي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.